دغه دی نو اختر ته ډېر ښه چمتووالی روان دی. را بازار څه کال ښه دی پروس کال مټیان لګوي څه کال مورته دا شی نه ولګول مال د دې به مزه وګورو. نو مطلب ستا او د هغې یو 20 روپۍ فرق شته دی؟ او 20 روپۍ فرق شته په هر شي کې، په مایزو کې شته، په چاکلیټو کې شته، په چاڼه کې شته، میوه کې شته، په هر شي کې فرق شته، ډېر شته. بس ریټونه خو مناسب چلو، غریبیم زیاته د غربت زیاته، په دې خاطر باندې ریټونه مناسب دي. څومره ګټه دې نظر کې نیولې ده؟ ګران دی که ارزانه دی؟ یاره څه کال خو ریټونه راټلې دي، جنس هم اغېزې نه ارزانه کېږي او دلته هم ارزانه خرڅه. مطلب دا چې دغه څومره پیسې ایستلې دي په هغې نه کېږي. په هغې نه کېږي، څه خبره. مسله داسې وه چې دا څو ورځې بارانونه وو، بارانونو د وجې نه بس هر څه ډپ ډپ پراته دي. نو تا خو پروس کال یې موږ له ګران راکول وایي مال ګران راځي چې په تا ګران خرڅه کړه په چا بیا ګران خرڅو. ماشومه دې خبره سودا لپاره راوستې ده که او څنګه؟ سودا دپاره راوستم، اختر دپاره اوس یو شی بل شی ته راوړو. سودا یې پوره شوله؟ تر اوسه خو لا دغه یوازې چپلې پاتې دي، نو نور شیان مو ته اخیستي دي. السلام علیکم، د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو، د مرکز اسداباد په ښار کې مو دغه دی نو اختر ته ډېر ښه چمتووالی روان دی. نو دغه چمتووالی خو یو څه اندازه بارانونو خراب هم کړو. نو دلته به د دې خلکو سره په دې هکله خبرې کوو چې دغه 2 یا 3 ورځې اختر ته پاتې دي، چې څومره چمتووالی اختر ته نیولی دی او څومره کارونه روان دي. نو ډېر ښایسته دا وچې مېوې دي خلکو لګولي، نو دوی سره خبرې کوو. وروره ستړی مه شي. ایوه سید ښه دی، امن دی. نوم دی؟ هارون. هارونه ماشاءالله ډېره ښایسته سیستم دې برابر کړی دی. دغه 2-3 ورځو بارانونو خو کارونه خراب کړي نو؟ نه نه، بس الحمدلله بس ټکه ټوکه کېدله، ډېر نه و. زیاته ورځ کېږي اسمانونه شنه شوي دي، اوس خلک راووته دارونه. تر پرونه خو باران و، نو څنګه 2 ورځې وشولې چې اسمان شین شوی؟ پرونه مو ښه و، بیا پس ماسپښین یې باران لږ په قلاره شي ښه و. بازار دې څنګه دی؟ بازار الحمدلله شکر دی ښه دی، بس ریټونه ښه مناسب چلو، غریبیم زیاته د غربت زیاته، په دې خاطر باندې ریټونه مناسب دي. څومره ګټه دې نظر کې نیولې ده؟ بس ځینې شیان په خپل سر خرڅوځونو کې 15 روپۍ 15 روپۍ ګټه کوو، ډېره ګټه نه کوو ځکه غربت زیات دی که نه؟ ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، نو یو بل ورور مې تر څنګ دی، هم ډېره ښایسته د وچې میوې یوه ریړه برابره کړې. ستړی مه شې وروره. خیر ویسه. نوم دی؟ محب الله امتشي اوسېدونکی مرکز. محب الله دغه وچه میوه دی ماشاءالله ډېره ښه میوه لګولې ده. بازار څنګه دی؟ بازار ماشاءالله ښه دی، شکر دی. اختر ورځې دي ښې دي. دغه څو ورځې خو بارانونو لږ بازار خراب کړی و، د نن نه به راوتی نو که نه؟ نه، بارانونو ورځو کې راوځي، خو ګزاره یې کوله. د نورو کلونو په پرتله څه کال د اختر بازار څنګه دی؟ را بازار څه کال ښه دی پروس کال مټیان لګوي څه کال مورته دا شی نه ولګول مال د دې به مزه وګورو. نو تیر کال خو که څه کال ښه دی؟ یاره څه کال خو دا ښه دی، نو ګزاره کوي. د هغې مزه نه وه؟ د هغې هم وه، خو د دې لږه مزه ډېره ده. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، نو یو د ورور را سره بل دی چې زرنج کې وچه میوه را بار کړې ده. ستړی مه شې وروره. خیر اوسې وروره، جوړ یې په خیر یې، ښه دی په خیر یې. تا د کوم ځای نه وچه میوه راوړې؟ ما د کابل نه راوړې وروره. نو د نورو په خبره کراچۍ یا د ریړو په دغه کې ستا هغه ارزانه ده،
څنګه ستا ارزانه ده هغه یې ګرانه ده بس ولې ما د کابل نه راوړې ده او ډېره مې راوړې ده مثال خبره چې کیلو ماته 10 روپۍ وګټي ډېر شی دی او هغه یې دلته خرید کړی دی خرید یې ګران کړی دی نو مطلب ستا او د هغې یو 20 روپۍ فرق شته دی او 20 روپۍ فرق شته په هر شي کې په مایزو کې شته په چاکلیټو کې شته په چانا کې شته میوه کې شته په هر شي کې فرق شته ډېر شته تا څومره مال راوړی دی ما ډېر راوړی دی تقریبا ما 2-3 لک روپۍ مال راوړی دی او څومره به خرج شوی به داسې یو لک 1.5 لک روپۍ مال به خرج شوی او څومره وخت وشو چې راغلی یاره یو 3-4 ورځې مې کېږي چې کونړ ته راغلی ما دغه 3-4-5 ورځې خو بارانونه هم ډېر بازار ته څنګه خو شکر دی الحمدلله الله نه راضي والله دې موږ نه راضي شي د نورو کلونو په پرتله باندې څه کلی د وچې میوې بازار څنګه دی یاره ښه دی ګزاره کوي نو خو بس خلک دی مشکل هر څه خوانه هر کال کونړ ته راځي که نورو ولایتونو ته هم سفر نه نور ولایتونو ته ځم خو کونړ ته بیا ډېر راځم پخپله څوم ځل دی کونړ ته راځي دا 4 کاله وشو چې زه دلته راځم د کوم ولایت کې د نه وچې میوه ډېره خرڅېږي یاره په خرڅېږي کونړ کې هم ډېره خرڅېږي ننګرهار کې هم ډېره خرڅېږي خو بیا کونړ خلک ډېر دا وچه میوه ډېره خوښوي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسه درنو لیدونکو نو د څپلو مارکیټ د ښاروالۍ مارکیټ ته دلته موږ یو نو هغه خبره چې د پخې خوستلو ځای پکې نشته دی دومره رش جوړ دی یو دکاندار مې په ډېر مشکله پیدا کړو د دې سیزن مې خو سلام مشوروره خیر ښه جوړې نوم دی عبدالله یم کونړی ها عبدالله دا راته چې د څپلو بازار ته څنګه دی ښه دی شکر دی الحمدلله ښه برابر دی د ورځې څومره دکانداري کېږي خو بس ښه ډېره کېږي اوس حساب خو مو تنده رانیولی خو ماښام بس ګورو نو د اختر په سیزن کې څومره مال راوړی دی 2 لک روپو مال راوړی یا 2-2.5 کارټونه راوړو نو 4-5 لک روپو راوړو یو ورځ یو سل یو نیم سل کارټونه به ترې وتې نه لاندې وته پاتې دی مال اخرنۍ شپې ته پاتې دی ټول به اخرنۍ شپه وځي د نورو کلونو په پرتله باندې سکه څپلۍ او بوټان ارزانه دي که ګران دي یاره سکل پاکستاني مالونه بند دي او ټول چینایي مالونه دي ډېر زیات ګران دي سکل نور کلونو په پرتله ګران دي پروس کال ګران که سکل پروس کال ارزانه پاکستاني مالونه وراتله اوس ټول چینایي راځي چینایي مالونه ګران دي نو تا خو پروس کال موږ له ګران راکولو مال ګران راځي چې پتا یې ګران خرڅه کې بچا بیا ګران خرڅو ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو نو لام دغه ښاروالۍ مارکیټ دی یا د چپړو مارکیټ دی یو ورور مې تر څنګ ستړی مې شو وروره خیر سي مننه سلامت خیر حلالي ده ماشومه دې خبره سودا لپاره راوستې ده او سودا لپاره اوسم اختر د پاله وز یو شبل شبت راوړم سودا یې پوره شوله تر اوسه خو لا دغه چپلې پاتې دي نو خیان متخصص دي ان شاء الله اکثریت ماشومانو سامان نه پوره کیږي دا واخله دا واخله دا واخله همدغه سیدا ولا چې زه خپل ملکیت لمه خو څه وکړو اوس د نورو کلونو په پرتله باندې سکه اختر څنګه دی ولا سکه خو اختر ډیر جمع جوش کې دی یار زه چې فکر کوم د بازار کې غاڼه غونه بيخي زیات څه اندازه فکر کوم د بارانونو خراب کړي خو نن مر راخته دی او بازار ډیر زیات ګرم دی بازار ګرم دی ان شاء الله چې سبا فکر کوم چې لارې بم بندي کنه تا په خپل اختر ته جامې څپلۍ شکلې دي کنه یاره جامې خو مې کړې دي او څپلۍ به هم د خیره سبات ان شاء الله ماښام کې راشو واسکټ څه قصه ده واسکټ زه خپله شوق نه کوم شوق نه کوټي موټي واخلي او یو کوټ یو شی به واخلو خو واسکټ نه خوښېږي هیوادوالو ته به د پیغام څه هیوادوالو ته پیغام دغه چې څومره چا وس کېږي لکه ګاونډیانو سره کومک وکړي اکثر زمون د ملک د سیده چې یتیمانان دي بېوزله خلک دي که د چا وس کېږي لکه د خپل چې ماشوم ته یو ساختي باید یو خپل ګاونډیانو سم کومک وکړي چې هغې هم خپل ماشومان ته جامې مامې واخلي اختر په خوشحالۍ باندې اختر په خوشحالو کې هغې هم د ځان سره شریک بالکل هغې هم ځان سره شریک کړي ډېره زیاته مننه سلامت درنو لیدونکو نو یو بل ځوان مې تر څنګ دی چې دام راوتی دی د اختر دپاره سودا مودا کوي ستړی مه شو وروره ستړی مه شته جوړې صحتونه هم ښه دي نوم دی نوم مې عادل ده عادله د کوم ځای نه اسداباد ته راغلی خبره د سودا دپاره سرکاڼو ولسوالۍ نه راغلی سرکاڼو نه سودا پسې راغلی څه شی دې واخیستل که نه والا ریټونه جګ دي او سپلۍ مې اخیستلې خو اوسه پورې مې خوښې نه شوې څه وخت نه راوتی پسې نو داسې وایه چې سهار وختي نه پسې راوتی یم او بس خوښېږي مې نه
خد 2-3 ساعته 4 ساعته کې څه اوسه پورې څپلۍ اوسه پورې مې خوښې نه سوې بس دې نه وروسته به ګورو چې څه کېږي. علت څه ده چې دا شیان دومره ګران دي؟ والا چې بس اختر ته چې کله بس ورځې کمې شي نو بس ریټونه جګېږي له دغې وجې نه بس ریټونه جګ دي. په نوره نړۍ کې چې روژه شروع کېږي یا اختر شروع کېږي ریټونه ارزانه کېږي خو موږ افغانان ګوره د هغې برعکس یو شیان چې ګران شوي دي. ګرانېږي بس چې خالي د اختر نوم شي او د روژې نوم شي بس هر څه بس قیمتونه یې جګ شي. تا اوس څه شی واخیستل؟ ما خو اوسه پورې لا سپلۍ مې نه دی اخیستې او څه جامپر هم چې شی اخلم خو اوسه پورې مې لا څه شی نه دی اخیستې. مطلب دا چې دغه څومره پیسې ایستلې دي په هغې نه کېږي. په هغې نه کېږي ستا خبره. هیوادوالو ته او مسؤلینو ته به د پیغام پیغام مې دا ده چې د اختر دپاره خو اوس خلک ډېر بېوزله دي باید دا کوم شی نه چې وي دا ډېر زیاته ګټه پکې ونه کړي او لکه په کم ریټ باید خرڅ کړي چې ډېره ګټه پکې باید ونه کړي. ځکه شیان ډېر خرڅېږي باید کمه ګټه نظر او باید کمه ګټه ځکه چې بیا هغسې خرڅېږي هم نه لکه دوی چې څومره فکر کړي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو یو بل ورور مې تر څنګ دی چې دغه د ماشومانو ډېر ښایسته سامانونه راوړي دي خبره د رېړۍ خړه ککلې ده. ستړی مه شې ورور. السلام علیکم. خیر اوسې مننه ژوندی اوسې. نوم دی رسول محمد. رسول محمد د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کونړ ولایت وټاپور ولسوالۍ فلحال یارګل کلي کې. فلحال یارګل کې اوسېږي که نه؟ دا راته ووایه چې سامان خو دې ماشاءالله ښه ډېر پروت دی یا خو یې ښه ډېر خرڅ کړی دی نور دې راوړی دی او یا ته ټول پروت دی څنګه؟ نه مسله داسې وه چې دا څو ورځې بارانونه وو بارانونو د وجې نه بس هر څه ډپ ډپ پراته دي. څومره سامان دې راوړی و؟ یاره دغه 100-150 روپو هم راوړل. یو 40,000 روپو خو به طبیعت ته خرڅ کړی؟ نه نه خو بارانونه ورته بند و که نه. څومره سامان دې ته خرڅ کړی دی؟ یاره پته نه لګي داسې معلومات نشته دی خو خرڅوو او نورو له راوړو بس دا به بیا اختر ته نږدې پته لګي. د نورو کلونو په پرتله سږکال ستا د ماشومانو د سامانونو بازار څنګه دی؟ شکر دی ښه دی بازار ښه دی خو باران ټول سیسټم وران کړی. باران لږ مشکل جوړ کړی. باران مشکل جوړ کړی و بارانو د وجې نه انشاءالله نن اسمان لږ رڼایي دی نو نن او سبا به بس د خیره چار څخه سهار راځي خو به د اندازه دوکانداري او شکر دی شوی. هیوادوالو ته او مسؤلینو ته د پیغام څه دی؟ نو بس پیغام دغه پیغام دی چې شکر دی امنیت دی خلک ښه ډاډه راوځي بازار ته څه مشکل نشته دی مخکني غونډه کې کوم ستونزې مونځې نشته دی خو په ډاډه زړه راځي او ورڅه خپله سوداګانې اخلي. ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې راتګ نه مننه. درنو لیدونکو نو یو بل ځوان مې تر څنګ دی چې پروس کال ډېر شکایتونه کول وایي بازار مې سخت خراب دی. ستړی مه شي. وروره ښه جوړې خیرت دی. خیر خلاري ده. سږکال بازار څنګه دی؟ الحمدلله ښه دی بس. تېر کال دې بیا څوم بازار مزدوري وشوله که نه همغه شانه خراب و؟ هو ګزاره شوې وه. ښه د تېر کال په پرتله سږکال بازار ښه دی که خراب دی؟ هو شکر دی سږکال ډېر ټیټ دی. ښه دغه څو ورځې بارانونه خو خراب نه کړل؟ نه نه بارانو کې ښه و بارانو کې ډېر ټیټ و. ځکه د ریړو میړو والا نه و ستا موقع وه؟ او زما موقع ته ناست وم بس. یو 50-50 روپو دوکانداري به دې کړې؟ هو دغه شان شوې ده په دې 20 ورځو کې. او د تېر کال په پرتله سږکال سامان ګران دی که ارزانه دی؟ یاره سږکال خو ریټونه راټلې دي جنس هم هغې ځای نه ارزانه کېږي او دلته یې ارزانه خرڅوي. څومره کمی راغلی دی په ریټونو کې؟ ریټونو کې لکه موږ ته هم ډېر کمی راغلی دی مخکې به چې وو هندي بنګلۍ به 12 مټې به په 1200 روپیو 500 روپۍ به اوس موږ ته ډبې راکوي نو دغه سل کې چې خرڅه کړو 1200 روپۍ جوړه مطلب یو 15% ته کمی راغلی او ډېر کمی راغلی. ډېره زیاته مننه.